د واده په اړه لس هغه پټ رازونه او مهمې خبرې چې باید هر ځوان او هره جینۍ ورباندې پوه شي. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دغه ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. دوستانو، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب نو دا هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې درته د انسان د ژوند د یوې ډېرې مهمې برخې یعنی واده په اړه ځینې مهم معلومات درکوم. نو امید دی چې ویډیو به تاسو تر پایه راسره وګورئ او د پام وړ به مو وګرځي. د واده اړوند لس مهمې خبرې چې باید پرې پوه شئ. اول، په وخت واده نه کولو په صورت کې کیدای شي انسان د خپلې جنسي عریضې د مړولو لپاره حرامو ته مخه کړي او په زنا یا هم په پټ عمل او نور بدبختیو اخته شي چې د لسګونو وژونکو ناروغیو، روحي تکلیفونو او حتی د جنسي قوت له منځه تللو سبب ګرځي. دویم، پوهان وایي چې یو وار زنا کول یا یو وار موټک وهل د خپله لاسه کار اخیستل د خپلې میرمنې سره د څو واره نږدې کیدو هومره قوت له انسان نه مصرفوي چې دا په خپل وار د بدن د کمزورۍ سبب کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ژباړه: ای د ځوانانو ټولګیه، له تاسو چې څوک توان لري نو نکاح دې وکړي، ځکه دا عمل له حرامو نه د سترګو ښه ټیټونکی او له ګناه نه د شرم ځای ښه ساتونکی دی. نو کله چې زموږ زامن یا لوڼې ځوانۍ ته رسیږي، باید د هغوی د نکاح په اړه تصمیم ونیسو. دریم، په وخت د واده نه کولو یوه مهمه وجه بې خطه او یا غیر ضروري لګښتونه دي چې د هلک ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي او حتی د یو واده لپاره 2-3 کاله تر مخه پیسې ټولوي او قرضداره هم شي، خو د خسر تندی بیا هم تریو وي. دی به د واده خوښي څنګه احساس کړي چې له میرمنې سره په لومړي ځل مخ کېدو ورته خپل قرضونه او لګښتونه را په زړه شي. ځینې جاهلان خو لا وایي چې که په جینۍ پیسې وانخلو او شرایط اسانه پرېږدو نو زموږ د جینۍ قدر او حیثیت به د خاوند په کور کې کم وي. څلورم، تر دې ورهاخوا په نجونو د پیسو اخیستلو یا ولور ناروا دود چې 1 روپۍ هم هغې ته نه رسیږي او پلار، ورور یا ککا یې جیب ته اچوي او مزې پرې کوي، حاله دا چې دا پیسې دوی ته مطلقاً حرامې دي. پنځم، کله چې زموږ د ټولنې یو ځوان په چم، ګاونډ یا کلي کې داسې حالات ګوري او بیا د خپل پلار یا ورور تش جیب ته فکر وکړي نو له واده خو ناامیده شي، خو د نوې ځوانۍ فطري عریضه یې هم آرام ته نه پرېږدي. جوته ده چې ورو ورو حرامو ته مخه کوي او په بدو اخته کیږي، ځکه ویل کیږي چې شهوت ړوند دی او د بني آدم له انسانیته باسي. ځوانانو ته د واده لپاره څو مهم نصیحتونه. شپږم، وروره، لومړی خو دا کوښښ وکړه چې د ژوند لپاره یو مسلمانه او صالحه جوړه ومومې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې د دیندارې ښځې په غوره کولو ټینګار کړی. اووم، موږ باید د ژوند جوړې د ټاکلو لپاره ځان ته یو معیار وټاکو او اساس یې دینداري او تقوا کیږدو. کله چې د هغې معیار مطابق جینۍ مو ومونده، بیا نو د هغې حسن او حسب او مالدارۍ ته ډېر سوچ ونه کړو. دا ټیک ده چې حسن هم رول لري، خو آیا په دې پوهیږئ چې له هر زیږون سره د ښځې په ښایست کې تغییرات راځي؟ دا هم امکان لري چې د کومې طبیعي آفت په وجه یې ښایست خراب شي. که ستا معیار حسن وي نو بیا به څه کوې؟ اتم، خورئ، که کوم مسلمان هلک دې غوښتنه وکړه نو د هغه اخلاق او دینداري په نظر کې ونیسه او ډیر مال او دولت ته سوچ مه کوه. نهم، د کورنیو مشرانو چې لوڼې او خویندې لرئ باید ډیر پام وکړئ چې د خپلو درنو شرایطو او غوښتنو په وجه ودونه ونه ځنډوئ، که نه نو د الله جل جلاله له مؤاخذې سره به داسې حال کې مخ کیږئ چې هیڅ عذر به ونه لرئ. لسم، او په دې هم پوه شئ چې که چیرته په خپله لور خور مو ولور وانخیستو، سره د دې چې د یو ډېر ښه کار اساس به کیږدئ، د خور او لور قدر به مو هم د هغې په خاوند کور کې زیات وي او ښکلی ژوند به لري. سره د دې چې مهر شرعي حق دی، خو دومره دې اوچت نشي چې هلک یې نشي ادا کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: بهترینه نکاح همغه ده چې مهرباني چې مهر یې کم وي. که زموږ لوڼې یا خویندې
پیغلې شوې نو په اړه یې چاته وینا نه کوو او ګواکې ځان د افغاني غیرت په وجه مجبور ګڼو. حال دا چې دا کوم شرعي ممانعت نه لري بلکې یو ښه کار دی چې کوم صالح ځوان یا صالح کورنۍ ته په اړه ووایو یا کیدای شي یو دریمګړی ترمنځ کړو، اسانه شرایط وټاکو او د یوه ځوان او یوې ځوانې د بېلاریتوب نه بچ کولو ترڅنګ د یوې سالمې کورنۍ بنسټ هم کیږدو او الله تعالی نه د ثواب غوښتونکي شو. دوستانو امید لرم چې دغه ښکلې لیکنه او معلومات به ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي او خوښ شوي به مو وي او تاسو به هم ورنه په خپل ژوند کې سالمه استفاده پورته کړئ. امید لرم چې د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره به زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته